ستاسو په مخ کې یو مسله ږدم چې هغه ډیره مهمه هم ده او ضروري هم ده. یو ورځ یو ځای مسجد کې جمعات وکړي. په جمعات کې چې دا کم صفونه خورېدلي وو او ورسوي وو، نو پر دا هر صف باندې لکه چې هغه د یوه سړي نشانونه یې درېږي، دا د سجدې پر ځای باندې د هر سړي د کعبې شریفې تصویر چې دی هغه ورکړی و. د کعبې شریفې خاص هغه تصویر چې کومه کعبه ده، خاکه نه چې سړی وایي یاره دا داسې ښکاري لکه کعبه د بیت الله شریفې تصویر، دا نه، سم دم د کعبې شریفې تصویرونه د هر سړي و مخ ته د سجدې پر ځای باندې وو. ما چې دا شی ولیدی ما ویل یاره دا څومره لویه بې ادبي ده او څومره لویه بې احترامي ده. علما فرمایي په مسلمانانو کې تر جهالت غفلت چې دی هغه ډیر دی. جهالت خو دې ته وایي چې زه نه وم په خبر، غفلت و دې ته وایي زه په خبر یم خو لیکن په ناپامي کې بیا له ما څه هغه کار چې دی هغه وسي. لکه ښکاره مثال، هر سړی مسلمان په دې خبر دی چې پرسته لاس خوراک کول دا د الله د رسول طریقه ده، په چپه لاس خوراک کول دا د شیطان طریقه ده. د هغه باوجود ډیر داسې کسان شته چې خوراک هم په چپه لاس کوي او څښاک هم په چپه لاس کوي. و هر سړي ته دا ور معلومه ده چې سړی کله مسجد له راننوځي رسته پښه مخته کي، او چې کله له مسجد ته وځي چپه پښه چې د هغه مخته کي. لیکن د هغه باوجوده ته به په سوو کسانو نه په زرو کسانو کې به یو تبلیغي یا زموږ په مشرانو علما او سپین ږیرو کې یو سړی هغه چې د مسجد ته وځي چپه پښه چې د هغه مخته کي، چې راننوځي رسته پښه چې د هغه مخته کي، یا دغسې باتروم بیت الخلا ته بیا د بید معافي. هر سړی په دې خبر دی چې سړی باتروم بیت الخلا ته ځي چپه پښه مخته کوي، او چې راوځي رسته پښه چې د هغه به مخته کوي. لیکن موږ چې ننوځو رسته پښه او چې راوځو بیا چپه پښه، موږ چې د مسجد څخه وځو رسته پښه او چې راننوځو بیا چپه پښه چې د هغه مخته کوو. دا جهالت نه دی عزیزان، دې ته غفلت ویل کېږي. جهالت خو دې ته وایي چې یو سړی اوس نوی مسلمان سي، هغه وایي یاره زه په دې خبره خبر نه وم. دغسې دا زما او ستا جای نماز راواخله، مصلې راواخله، چې دا خاص کر د سعودي د حج د عمرې سه خلک راوړي، یا د لیز مشتي په وطن کې دا مصلې جوړیږي سم دم د کعبې تصویري، یا بالکل د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روزه گنبد خضرا چې کومه بلل کېږي د هغه تصویري. مفتی نظام الدین اعظمي سازمر د دیوبند په ډیرو غټو بزرګانو کې تیر شوی دی. هغه دا مسله چې دا هغه چا ورته پیش کړی د بیا د لیکلي د 100% دا حرام کار دی چې دا ما او تا کله پر دې مسله باندې د کعبې یا د مدینه شریفې تصویر دی، د ګنبد تصویر دی، نو پر دې سجده لګولم د بیا د بده، او پر دې پښې ایښولم بیا د بده، پر دې ناس د هم بیا د بده. حرام کار دی، ناجایز دی. ولی وجه دا د عزیزانو دا موږ چې د کعبې و طرف ته لمونځ کوو، موږ سجده و کعبې شریفې ته نه لګوو، زموږ سجده و الله ته ده، خو موږ ته طرف را ښوولی دی چې په دا طرف کې ته سجده لګوه. صحیح شو؟ په دا خبره مې سر خلاص شولو. کعبه شریفه چې دا هغه زما او ستا دپاره مسجود له نه ده چې موږ و دې ته سجده لګو، مسجود الیه ده، د دې و طرف ته موږ سجده کوو یې و الله ته. دا و چې په دا مسجد کې مطلب 3 4 5 صفه ولو، نو په هر صف کې به 40 کسان 50 کسان خامخا وو، بیا په دا 50 کسانو کې په هر صف کې 10 د کعبې شریفې تصویرونه وو. پر دا باندې زم پښېږدم نعوذ بالله، مولوي صاحب یې مږدي، اقامت والا یې مږدي، هغه نمازیان دا یې هم مږدي. نو دا ولې جایزه ده؟ په کوم صورت جایزه ده؟ که چیرې یو کافر را ولاړ سو د کعبې تصویر یې جوړ کړي یا د مدینې شریفې تصویر جوړ کړي، بیا پر هغه باندې خاطی مسلمانان څومره په خشم سي د خپل ورور و دکان ته ور واچي، د خپل کور و څنګ ته بل مسلمان کور دی واغه ته ور واچي. څه کیسه ده؟ وایي نن کافرانو زموږ په وطن کې د کعبې او د مدینې شریفې بې حرمتي چې دغه کړې ده. ګوره بې حرمتي کافر وکړله، تا کور د چا وسوځئ، دکان دې د چا وسوځئ،
دفتر دې د چا وسوځي دا خو د مسلمانانو دي موږ ته به دې خبره سر خلاص دی که نه دی خلاص و دا ولې کېږي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الله فرمایي چې دا کوم شعائر دي لکه چې مسجد راواخله لکه د کعبې شریفې تصویر راواخله خود کعبه راواخله لکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګنبد راواخله ټیک ده صحیح ده اوس دغه د دین شعائر بلل کېږي که دا چا تر پښو لاندې کو نو کې چیرې اهانت مقصد اهانت معنا توهین حقارت په کم نظر دا سړی کافر کېږي د اسلامه دا سړی چې دی هغه خارج سو ووتی اصل چې کافر یې وکړي بیا ما ورته خپل کور ته ور وراچو موږ حکومت یې ولې نه راګرځي دا ما ورته چې په مسجدانو په مدرسو په کورو کې کوو دا ولې بیا ټیک دی صحیح ده په لمانځه کې لا ګنجایش شته چې ما ورته لمونځ ورباندې وکړئ سجده مې ورباندې وکړه ګنجایش شته دا ما ورته چې بیا پر خېږو دا کومه خبره ده دا ما ورته چې بیا پر کښېنو چې بیا مخ راوګرځو پر دغه ځای ناست دا کومه خبره ده ما ورته تر نن ورځې داسې کړي دي چې د خپل بابا تصویر دی ما ورته پښه ورباندې ایښې ده یا دا تر نن ورځې سوی ده چې زما او ستا نازولی زوی دی ما ورته پر تصویر پښه ایښې ده یا نو لحاظه دا بابا و بچی تر کعبې و د پیغمبر علیه السلام تر ګنبد یې لوی حیثیت دی نو ولې ما ورته داسې کوو قطعا به نه کوئ که مسله اخسته اول شرط دا دی وګوره چې د کعبې شریف تصویر خو به نه وي ورباندې که د مسله اخسته اول شرط دا دی وګوره چې د مدینې شریف ګنبد ته خو به نه وي ورباندې و ټیک د ما ورته بې خیال ساتو لیکن دا بیا چې ما ورته په غلطي کې تر پښو یې لاندې کوو یا عام طور خلک ورباندې ناست دا څونه لوی بده خبره ده عزیزانو د کعبې شریف خو ډېر لوی اهتمام دی ما مخکې خبره درته کړې وه یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي چې دی د یو کلي امام کوي چې امام یې کوي نو دی بل مانځه لره ورتلی بله ورځ پیغمبر علیه السلام دې کلي والا ته وویل چې په دې مولوي صاحب پسې لمونځ مه کوه دا صحابي چې کله د لمانځه ټیم سو ورغلی هغه ویل موږ په تا پسې لمونځ نه کوو ولې ویلې ول د الله رسول موږ ته وویل هغه ویل یاره زه خو د الله رسول ستی امام کړی یم ول و ته زموږ امام وې خو نن د الله رسول موږ ته وویل چې لمونځونه په ده پسې نه کوئ بیا دی رالی د الله رسول ته ویل یا رسول الله نن څنګه پیښه شوله تا زه چیرې امام کړی وم نن هغو ما ته ویلې د الله رسول فرمایي لمونځ به پسې کوئ ول و ما ورته وویلې ول یا رسول الله خیر خو به یې ولې یو ګناه راڅه سوې ده غلطي راڅخه سوې ده ول نه ما تا ته کتل تا یوه ورځ د کعبې و طرف ته لاړې ته کړلې د قبلې و طرف ته دې لاړې ته کړلې کوم سړی چې د کعبې و طرف ته لاړې ته کې په هغه پسې لمونځ بیا نه کېږي سړی لمونځونه نه کوي اشه چې یو سړی لاړې ته کې د الله رسول یو امام د امامت صبر خاص کوي یو کلي ته د الله رسول فرمایي په امام په صحابي پسې به لمونځ نه کوئ دا ما ورته چې بیا باترومان جوړ کړي دي پښتنه وکړه دا غسل خانه ولې یاره په بل ترتیب نه جوړېدی نو انجینیر دا دونه کور و تا ته در جوړ کړي د هوا یې خیال وساتئ د رڼا یې خیال وساتئ دغسې مطلب د طرف یې خیال وساتئ د رستو کمرو او دلته د باتروم ځای چې رالی وای انجینیر ویل بل ترتیب نه جوړېږي د کعبې و طرف ته به ولیکئ دا ولې صحیح سلو نو چې یو سړی د کعبې و طرف ته په غلطي کې لاړې ته کې د الله رسول یې لرې کوي د امامته نو چې په قصد به ولیکئ هغه څنګه کیسه ده په لاره کې قبلې مسجد او دا څونه بده خبره ده زه خو والله دې خبرو سخت الرجي یم چې یو سړی ووینم مشر سړی صوفي سړی دا صوفي و مشر ته ډېر مخ ور اوړي نو ته یو خو مسجد بل روډ بل کعبه و ته څنګه کښېنستلې تا ته شرم و حیا نه درېږي پر دې خبره باندې ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الله فرمایي کوم څوک چې د داسې شعائر الله احترام و ادب کوي دا اصل تقوا ده د زړه تقوا چې دغه ودې ته وایي رابعه بصریه لویه پخوانۍ مخکې بزرګه ښځه تېره سوې ده هغه یو ورځ پر ډوډۍ ناسته وه ډوډۍ یې خوړله نو ډوډۍ چې خوړله ګوله یې جوړه کړې ده دا پړون یې د سره سره شوه سوی دی پر وژو دی بیا د بې د معاف نو اوس دې ګوله جوړه کړې ده خولې لره بیوړله اذان ورباندې شروع سو دې ګوله کښېښوله پړونه یې راکش کړي پړونه یې پر سر برابر کړي بیا یې ګوله وکړه دا چې کله وفات سوله بیا چا په خوب ولید الله څه معامله در سره وکړه ول الله رب العزت وبخښلم
ول پر چی شي وبخښلې ول ماته ویلې ول چې کله دا اذان شروع سو تا سر پټ کړي دام نه چې اذان شروع سو تا سر پټ کړي خبره دا وه تا ګوله جوړه کړې وه خولې ته دې رسولې وه اذان شروع سو نو په کار خو دا وه چې تا ګوله کړې وای بیا دې سر پټ کړی وای تا یا ګوله شاته کړه کښې دې ښوله اول دې سر پټ کړي اول دې زه کړم بیا دې ځان کې الله فرمایي صرف په دې خبره مې وبخښلې با ادب با نصیب چې کوم بلل کېږي هغه دا خبره ده موږ ته به ټول د دې خبرې اهتمام کوو په آینده کې که چا مسله اخیستله ورته ګورې به که په آینده کې چا په کور کې مسله ایښې وه کله د المنظ ورباندې اوس فورا یې ټولوه د ناستې اجازه نشته که سړی د توهین په نیت د اهانت په نیت ورباندې کښېني پښې ورباندې کښېږي کافر کېږي او که اهانت یې نیت نه وي په غلطي کې نو په غلطي کې سړی ګناه وکړي بس هغه خلاص دی صحیح سلو لہذا د دې خبرې به تاسو ډېر خیال ساتئ هر وخت به مې دا مسله په فکر کې وله چې بیانوم بیا په مسجد کې مې دغه مسلې چې ولیدلې او اوږدې اوږدې په څپو کې هوارې وې دا څومره بې ادبي ده څومره بې حرمتي ده څنګه به یو مسلمان داسې کوي چې هغه تر کعبه چې د هغه تر پښو لاندې کوي د محمد رسول الله ګنبده چې ده هغه تر پښو لاندې دا کله کېدلی سي او دا څنګه کېدلی سي بعد دا خبره خو مې زده شوله او په آینده کې به انشاءالله موږ ټول د دې خبرې اهتمام کوو کوشش به کوو چې موږ تاسو په غلطي کې هم داسې راڅخه ونه سي او که څه وي دې پر هغه باندې د الله څخه معافي وغواړو یا الله عفو راته وکړي غلطي راسه وسو ګناه راسه وسو معافي غواړم استغفار وایم ممکنه د الله رب العزت به ما او تا وبخښي دا خبره ختمه شوه